بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ است. ښه ګرانو دوستانو، پس د ډیره وخته بیا مې زړه وکړه چې مثال خبرې کم کتاب نه مې چې درته درس شروع کړی چې دغه کتاب خو درته پوره کړم، نو د خاطره مې د خیر سره بیا دا ویډیوګانې شروع کړې. امیدوارم دوستانو چې تاسې ته په درد ولګېږي او د ستاسې فایده ترې نه وشي. ښه ګران دوستانو، موږ او تاسې چې دې مثال مخکې د 9 ویډیو پورې د ویډیوګانې جوړې کړي دي، یعنی دغه ویډیو چې ده د 80مه ویډیو ده، او بله خبره دا چې یعنی د زمونږ د درسونو په حساب باندې 80م درس ده، او د کتاب په حساب باندې دغلته وګورئ، دغلته 4 لیکلي، یعنی دا د کتاب په حساب باندې 4م درس د حصو نه یوه حصه ده، او دغه ووه چې کوم دغلته یې نه دا یعنی ووم مضمون ده په دې کې. ښه امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. ښه دلته اوس شروع کوو، او بله دا چې دلته د سیډۍ درس هم لري، بیا به دې ته هم غوږ نیسو. ښه په دې ځای کې وایي چې هورن زی اونت لیزن زی لایزی میت، یعنی څه هورن یعنی واورئ، زی یعنی تاسې، اونت یعنی او، لیزن یعنی ولولئ، زی یعنی تاسې، لایزی یعنی په کراره، میت یعنی ورسره، یعنی واورئ تاسې او ولولئ تاسې په کراره ورسره. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. مخکې زه دلته وایي چې لیزن زی دن تکست دن ایغه پارتنرین ایغم پارتنر فور، یعنی څه لیزن یعنی ولولئ، زی یعنی تاسې، دن تکست یعنی دا خط، دن یعنی بیا ایغه پارتنرین د خپل مرګري سره، ایغم پارتنر او د خپل مرګري سره، فور یعنی مخکې، یعنی مطلب دا ده چې تاسې دا خط ولولئ او بیا پس دغه نه بیا البته اول ولولئ بیا پس دغه نه واورئ او بیا په قرار ورسره لولئ د دغه سیډۍ سره. صحیح ده که نه؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس همدغه هغه نه شروع کوو. زه به یو خلاصه چې څونه م وسه کېده هغونه توضیح به یې درته درکړم، بیا به درته د سیډۍ درس کېدم چې دا خلک څه خیل وایي. ښه په دې ځای کې وایي چې علي صالحي حت ویدا اربایت، یعنی څه علي خو دوستانو پوهېږئ چې د یو کس نوم ده، حت یعنی بخښنه غواړم، علي یعنی د یو کس نوم ده، صالحي البته د فامیلي نوم ده، حت یعنی لري، ویدا یعنی بیا، اربایت یعنی کار. ښه ګورئ دوستانو دغه حت جمله د کوم ځای نه راغله؟ دا ګورئ دوستانو لکه څنګه چې په دې ژبه کې چې وایي چې هابن یعنی درلودل، ایخ هابې زه لرم، دو هست ته لرې، ایر حت هغه لري. دلته اوس ګورئ دوستانو د علي چې ده موږ او تاسو ته معلومه خبر ده چې علي د سړي نوم ده. صحیح ده که نه؟ د ښځې نوم علي نه ده، نو ځکه وایي چې علي حت یعنی هغه لري، ویده یعنی بیا، اربایت یعنی کار. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایي چې علي فرکافت، علي خرڅوي، اوبست اون گیموزه، اوبست یعنی میوه، اوند یعنی او، گیموزه یعنی سبزی، یعنی میوه او سبزی خرڅوي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دلته ښکته وایي چې heute geht Maria einkaufen. heute یعنی نن، geht یعنی زی، ماریا یعنی دغه ښځه، البته د دې نوم ماریا ده، ګورئ چې په عکس کې هم ګورئ روانه ده. einkaufen یعنی د خرید پسې یا د سودا اخیستلو پسې. ښه امیدوارم پوه شوي. دا خواته راځو، دلته وایي چې ماریا kommt spät. ماریا یعنی دغه ښځه، kommt یعنی راغله، spät یعنی ناوخته. ښه یا بې وخته یا ناوخته. ښه په دې ځای کې وایي چې دا زند نوه نوخ، دا یعنی دلته، زند یعنی ټول، نوه یعنی صرف، نوخ یعنی نور، زیبن یعنی وو، بنانین یعنی کیلی، این میلون یعنی یوه اندوانه، فنف اپفل یعنی 5 مڼې، 10 کارتوفل یعنی 10 دانې الوګان یا کچالو، 2 بیرنن 2 ناک یا نشپاتی. دغه کوم عکس کې چې جوړ کړی دغه یو ناک ده یا نشپاتی ده، مثلا دغه نشپاتیان، 3 پاپریکا، 3 دانې مرچ، 4 چویبل یعنی 4 دانې پیاز، 6 آیا یعنی 6 دانې اگی، اینه بخښنه غواړم، این بلومنکل یو دانه ګوپی یا ګلپي، موږ ورته ګلپي وایو خو بعضې خلک ګوپي هم ورته وایي، اوند
8 توماتن. und یعنی او 8 یعنی 8 توماتن یعنی ټماټر یا ترشک یا هم بانجان رومي. امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي یئ. دلته په دې ځای کې ښکته وایي چې heute kocht Maria Gemüse und macht Obstsalat. یعنی څه؟ heute یعنی نن، kocht یعنی پخلی کوي یا پخوي، ماریا یعنی دغه ښځه، Gemüse یعنی سبزي، یعنی نن ماریا سبزي پخوي. موږ تاسو پښتو کې داسې وایي. und macht Obstsalat او جوړوي د میوې سلاد. ښه امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. لږ مې زر زر درته ویلې ځکه چې دا درس لږ ماته اوږد غوندې ښکاري چې ویډیو م لږه اوږده نه شي. ښه زه به درته اوس د سیډۍ درس کېدم، غوږ ورته ونیسئ. Seite 48, Aufgabe 7. Hören Sie und lesen Sie leise mit. Lesen Sie den Text an Ihre Partnerin, Ihrem Partner vor. Ali Salehi hat wieder Arbeit. Ali verkauft Obst und Gemüse. Heute geht Maria einkaufen. Maria kommt spät. Da sind nur noch 7 Bananen, eine Melone, 5 Äpfel, 10 Kartoffeln, 2 Birnen, 3 Paprika, 4 Zwiebeln, 6 Eier, ein Blumenkohl und 8 Tomaten. Heute kocht Maria Gemüse und macht Obstsalat. ښه امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ، ځکه چې ما د ترجمې په حساب باندې یا لکه معنا مې درته ویلې چې دغسې هغه کېږي او دغسې سیده سیده چې وایي دوستانو پوهېږئ چې دغسې سیده سیده دغسې ویل کېږي. ښه اوس به ښکته راشو. درس ښکته دغه درس ده، خو صرف ښکته نورې د تمرین دپاره پکې لږې خبرې دي. ښه په دې ځای کې وایي چې هغه ده Obst und Gemüse. په دې خو پوهېږئ چې Obst یعنې میوه، und یعنې او Gemüse یعنې سبزي. ښه په دې ځای کې وایي چې was gibt es noch bei Ali. was یعنې څه، gibt یعنې شته یا شتون لري، یا مثلا موږ تاسې په خپله ژبه کې وایي پاتې دي یا پیدا کېږي. صحیح ده که نه؟ is noch bei Ali یعنې د علي سره. Ja, په دې ځای کې وایي چې unterstreichen یعنی د خط لاندې دغسې یو خط لاندې کش کوي، لکه دغه څنګه مې چې کش کړي وګوره دا شنه او دا سره چې نه دغسې یو خط کشولو ته unterstreichen وایي. زی یعنی تاسې یعنی unterstreichen یعنی خط کش کوي، زی یعنی تاسې und یعنی او machen یعنی جوړ کوي، زی یعنی تاسې eine liste یعنی یو دانه لیست، an der Tafel یعنی په تخته باندې. الحمدلله شکر. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. په دې ځای کې وایي چې ergänzen زی ergänzen یعنی په دې ځای کې وایي چې یعنی تاسې هغه کوي کامله یې کوي، یعنې دغه ځای کې مثال دا ځای خالي ده دا ډک کوي یا څه شی هغه ergänzen یعنی کامله یې کوي، زی یعنی تاسې یا مکمله کوي. پوه شئ داسې. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. دغه پاسنی خط ده چې په همدغه ناک کې ده یا په همدغه نشپاتي کې ده، د دغه ځای نه شروع شوی ته چې زه درته راغلم دغه یې نه د دغه ځای نه. خو دا به اوس موږ تاسې پورته بوځو چې دغه نور ځای مغه شي. ښه په دې ځای کې وایي چې ماریا kommt spät. په دې باندې خو دوستانو معنا مې پاس درته ویلې، خو زه به سیده خط درته وایم چې دلته بیا لیکو. ماریا kommt spät, da sind nur noch 7 Bananen, eine Tische, eine Melone. ګورې دغسې مثال خبرې دا به ورسره لیکئ میلونې. ښه دې خو رنګ هم درته بدل کړم. ښه eine Melone په دغه ځای کې چې دي 5 چیشه، ځکه دا یو تمرین ده دوستانو. دا وګورئ 5 Äpfel. صحیح ده یعنی 5 هغه مڼې. په دې ځای کې 10 چیشه 10 Kartoffeln. دا عکس بیا ولر. ښه 10 Kartoffeln Ja, 10 Kartoffeln. ته چې صحیح مې لیکلي چې بیا د دې لپاره غلط نه. ښه په دې ځای کې لیکلي چې څوای. ګورئ دوستانو دغه څوای چې دي دا لږ خیره غوندې دي، خو زه به دلته ورته بیا هغه ولیکم ځکه چې دوستانو په ویډیوګانو لاندې کومنټونه پرېښي وای چې دا خط ښکاري نه. دغه دلته مې
بل ولیکه او دغلته دغه ختم دغه کونج کې د فکر کوم سم نه ښکاري زیکس دا به هم درته ولیکم هغه نور باندې به درته یو خط کش کوم چې مثال هغه نه ده پکې صحیح ده خو ولې کېدای شي ښکاره درته نه شي نو ځکه یې ګل کوم چې وایي به دا دوه پیرې څنګه دي پکې دغسې یو خط به دي او یو خط به دي یعنې دا لرې کړئ دا پرېږدئ هغه پاسې چې دي هغه ښکاري صحیح ده ښه zwei چیشه په دې ځای کې دي zwei برنن یعنی دوه دانې ناک یعنی شپاتی نو برنن اوس لیکو ښه zwei برنن ښه په دې ځای کې لیکلي درای چیشه اپاسنی دغه شي تم چې وګورئ دغه ناک ته دغه زیړه عکس ته نو ښکاره دلته پکې ښکاري درته ته چې دا درای هغه چې دا وګورئ درای پاپریکا ښه پاپریکا دا د دوستانو مثال دغسې ښه دلته لیکلي فیر یعنی چی شه فیر تویبل ښه اوس به دلته کې لیکم تویبل دا دا اخره کې نون یا ان ولې واخسته او دا وګورئ کارتوفل کې ولې اخره کې ان اخسته هاي دوستانو ځکه اخسته چې دا جمع دي یعنی یو نه چې دوه شي یو نه چې اخواته شي چې دوه شي درې شي څلور شي نو هغه بیا د جمع په باندې راځي اوس کدی ته مثال څونه چې ورسره راځي د اخره کې نون اخلي ځکه چې ان لکه زمونږ اساس ژبه کې نون وای دی ژبه کې ان وای نو دغه شی اخلي ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه اوس دغه ځای پسې راځو چې دلته په دغه ځای کې لیکلي زیکس هم ورته وایي زیکس هم ورته وایي ښه دوستانو امیدوارم چې پوه شوي زما په خبره زیکس یعنی چی شی آیا یعنی اگی آیا ښه په دې ځای کې دا خطا چی شی لیکلي ein چیشه ein Blumenkohl ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې باندې هم پوه شوي یئ ښه اوند یعنی چی شه ګورئ دوستانو دې ځای نه اوس معلومیږي چې اوند یعنی خبره اخره شوه او دل ځای کې هم دلته لیکلي اوند acht Tomaten اوند یعنی او acht یعنی اته توماتن یعنی دا مگه کنش دزی عکس خون تختیخه acht und Tomaten او اته ټماټر صحیح ده یا ترشک یا هم بانجان رومي امیدوارم دوستانو پوه شوي د اخره کې هم ټکه دغه ځای کې شته خو دا لږ لرې ده ښه اوس راځو ښکته امیدوارم دوستانو په باندې ښه صحیح پوه شوي اوس په دې ځای کې څه وایي دا بل تمرین ده دلته وایي چې was ist richtig was ist falsch څه صحیح دي او څه رښتیا دي دغسې هغه was ist richtig څه صحیح یا رښتیا دي یا was ist falsch او څه غلط دي کوغویچن زی ان یعنی علامه په باندې ووخی ښه اوس په دې ځای کې وایي چې علي geht einkaufen آیا دا صحیح ده که غلط das ist richtig oder falsch Das ist falsch. ولې falsch؟ ولې دوستانو ګورئ چې علي einkaufen پسې نه ځي یعنې سودا اخیستلو پسې نه ځي ماریه ځي ځکه falsch ده ښه دا ist noch eine Melone دلته دا نور صرف یوه اندوانه Das ist richtig oder falsch? Das ist richtig. ګورئ دوستانو دا صرف تمرین ده ښه هغه د 14 منټو پورې مې ویډیو جوړه شوه که د هغه منټ هغه شوه که یو خط پاتې م ښه درته پرېږدم ښه ځکه چې دا ختم پاس څو پیرې تکرار کړه ښه دلته په دې ځای کې لیکلي دا sind zwei Äpfel Das ist richtig oder falsch آیا دلته دوه مڼې شتون لري Das ist falsch ولې falsch ولې دوستانو وګورئ هغه پاس خط ښکاري لا په ویډیو کې درته چې هلته 5 Äpfel دي ښه ځکه چې پنځه دانې دلته دوه ښودلي یعنې درې تېنه پټې کړي دي ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دلته وایي دا sind vier Zwiebeln دا یعنې دلته sind خو پرې پوهېږئ چې یعنې ټول vier یعنې څلور Zwiebeln یعنې پیازه دلته یعنې څلور پیازه دي Das ist richtig oder falsch Das ist richtig ولې richtig ولې چې څلور پیازه دي نور موږ پکې څه وکړو ښه امیدوارم دوستانو پوهېږئ چې پوه شوي یئ ښه په دې ځای کې لیکلي چې دا sind 8 آیا دلته
8 هګۍ دي. Das ist richtig oder falsch? Das ist falsch. ولې falsch؟ ولې دوستانو چې هلته 6 آیا دي. ښه امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي. دلته اخره کې لیکلي ماریا macht Obstsalat. Das ist richtig oder falsch? Das ist richtig. ولې richtig؟ ولې چې مثلا ماریا خو هغه کوي دا څه نومیږي سبزي پخوي خو د سبزۍ سره بیا هم هغه کوي دا د میوې سلات هم کوي نو ځکه دا richtig یعنی دا صحیح ده یا رښتیا ده. ښه نور دوستانو دغه درس چې خلاص شو دغه نور چې شنې دي 48 چې په دې ځای کې لیکلي ده د صفحې شمیره ده یا د کتاب د پاڼې نمره ده. نو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي او بل دا چې تاسو د درس نه ښه فایده واخلئ. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان.